زه د ګډ کور ډیر غټ خلاف یم د ګډ کور زه خلاف یم بې پردګي ډیره ده پکې بې اتفاقي ډیره ده پکې جنګونه ډیر دي پکې یو ورور چې دی هغه روپۍ لري هغه کشر دی هغه بل ورور مشر دی هغه روپۍ نه لري دا کشر اج نشي کولی ولې نشي کولی زما مشر ورور اج نه دی کولی صحیح سلو دا یو ورور چې دی هغه د واده ترتیب برابرولی شي هغه واده غواړي چې زه واده وکړم هر څه خدای را کړي دي خو مشر ورور واده نه دی کړی نو لهذا زه به واده نه کوم دا کوچنۍ خبره ده نور چې دا بې پردګي دا ښځې دي دا حال دی دا د دې ورور خزرګنۍ ده دا د دې ورور خزرګنۍ ده یواره د دغه ورور خزرګنۍ راله هلی ننوځي پلانۍ رالی بیا دا بل دا څه ژوند دی دا څه دی او بیا په کور کې یوه زنانه ده یوه 3 ورځې به ټول کور دا جارو کوي زموږ د سارا کور نه دي 2 ایکړه باندې بیا به یوه چې د هغه به ټوله ډوډۍ پخوي 3 ورځې بله چې د هغه بیا 3 ورځې سالم پخوي هغه چې یوه زنانه 2 سوه یو نیم سل ډوډۍ پخوي د هغه به څالي هغه زنانې به څالي د هغې چې کشنۍ بچی د هغه بیا څالي د شیدو بیا څالي د دې زنانې دا چې کمزورې د ناجوړه د هغې به څالي بس پښتون دویمه معنا به زه درته وکړم سرټمبه ډېر زورور سرټمبه سر مه خلاصوه ښه په جنګ به سر خلاصوئ چې جنګونه مې نه سره کړي تر ګریوانو مې نه سره نیولي و ورور ته د مور خور نه ورښکنځلې تر ساتې والله که سره لرې کوي او دا ورځ چې پر ته یې راشي بیا ستې ډېر ښه سر خلاصېږي یا نو مولوي صاحب هم والله کله کله ښې خبرې کوي مولوي صاحب هر ورځ ښې خبرې درته کوي او ولې ځوانه ټول مولوي صاحب موږ بیش کوو مور مې نه غواړي بیش ما زما بیان ورته ولګوي چې ویې لګوئ ول پروا نه لري اوس نو بیش وکړئ پروا نه لري ښه خبره ده ولې یاره ته په بیش ته چې په مسافري کې ته بابا و ادې پر پروژو نه ګرځې بس جنګونه سره وکړي بیا سره سیالان بیا نو مطلب یو په بل پسې بد وایه ما دونه ګټلې وه کوچنۍ مې لوی کوي سکولر هم بې وایي مدرسې هم بې وایي په غېږ کې مې ګرځوئ ما به ګرده شپه زه ورته ناست ما به دی قراروئ نو ته زما د مخه به یې دا څه وي خود به دې زه قرارولی نو تا چیش کول نو